الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة ضحانا تر اخره پورې دا دولسم باب په دې حصہ کې او دې کې په یو مضمون باندې صورت لګېدلو کله یوازې په صداقت رسول کله صرف په اثبات قیامت کله صرف په صداقت قرآن لکه قدر او علق او کله صرف د مجرمانو په ناکار صفاتونو عیبونو لکه سورته همزه دا سورته فیلم هغه سورته چې دې کې د مجرمانو حال بیانوي هغه مجرمان چې دنیا کې د الله رب العزت د دین مرکز وراني کوم ځای کې چې د الله د دین خدمت کیږي کا جماعتي کوم مدرسې کدا یو بل ادارې هغه کې د قران او سنت توحید او سنت خدمت کیږي مجرمان زور لګي چې د غزا ول روان کو الله رب العزت ویلي چې دې زما مرکز ورانین زبدیر وانم د سورۃ فیل کې داوی او مثال بیان کړی دی چې دنیا کې لوی مرکز د دین مرکز واحد مرکز هغه حرم مکہ معظمہ کی بیت اللہ الحرام دنیا تا دین داغین خور شوئے اغا محل او محط دا وحی دا اللہ رب العزتو قرآن کریم پاگی کی نازل شوئے چاپیرہ کی سمرہ گمراہ قومونو فرق باطلو داغی دا کوششو چې موږ دا مرکز روان کو چې د ټولو مسلمانانو د دین دار و مدار په دې باندې دی کله چې دا موږ روان کو نو داغی قوت به ختم شي او په دې به لډیره غوسه ورتله چې د حج په موسم کې به د دنیا مخلوق راته او د بیت الله طوافونه به کول د حج احکام به ادا کول دی باندې د غنور دینونه ډیر خپاو
رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه یا 40 ورځې مخکې یا 50 ورځې مخکې اختلاف دی. د یمن د بادشاہ چې نجاشي و او د هغه یو گورنر ابرهه ابن اشرم ابن سبا چې د هغه لقب ابو یکسوم و. هغه یو محل تیار کړو په دغه یمن کې او نوم یې ولکېښودو قیلس. ډېر مال دولت یې پرې ولګاو او ډېر په ډول په زینت سره یې جوړ کړو. نجاشي ته یې وویل چې دا ما دې دپاره جوړ کړو چې خلق بدل ته حج له راځي او بیت الله ته مکه معظمه ته ونه ځي. عرب چې خبر شو نو د بني کنانه قبیلې یو سړی ولګېدو. یو قول دا دی چې لاړ د شپې او په دغې محل کې حاجت ته کېناستو چې دا دې له ډېر ښه دی. دویم قول دا دی چې قافله د عربو راتله نو دغې کې شپه راله او ځان له یخلې پخلې وکړه اور یې بل کړه پکې لوګي موګي وکړل او بیا چې تله نو اور یې مړ نه کړو هغې ته ډېر نقصان ورسېده. نو ابرهه غوسه شو او دا اراده یې وکړه چې زه به هله صبرېږم چې دې مسلمانانو دغه مرکز وران کړم. هغه وخت کې ډېر لوی طاقت د هاتیانو لکه دې وخت کې چې ټینکونه دي نو ډېر هاتیان ځان سره را روان کړل او ډېرې لښکرې بیت الله رواني دپاره راغی او چې راتله نو دا حکم یې وکړو چې د عربو هر څه چې مخې له درځي نو نیسئ که اوښان یي که نور څه مالونه یي. هغې کې یو 200 اوښان د عبدالمطلب ونیو نبي علیه السلام نیکو هغه ته وی شریف مکه وی د مکې معظمې رئیس په هغه وخت کې. کله چې رانږدې شو عبدالمطلب راغی او ملاقات یې ورسره وکړو. ابرهه ته یې وی چې زه د خپلو اوښانو په طلب کې راغلی یم دا زما اوښان دي 200 دا پرېږدم. ابرهه ووی چې ما خو ولیدې نو ستا نه ډېر متاثره شوم او ما وی ته به ما سره د بیت الله خبره کوې تا د اوښانو خبره وکړه. عبدالمطلب ورته ووی چې انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه چونکې زه د اوښانو مالک یم نو ځکه یې تپوس کوم او د بیت الله مالک شته دی هغه به یې تپوس کوي هغه به یې منې کوي ستا نه. اوښانو کې را روان کړو خپلو قبایلو ته یې وویل چې موږ د مقابله نه شو کولی خو ځان به ډډې ته کړو دې غرونو غاړې ته به لوړ شو. هغې ته نه ډډې ته شو مکه معظمه یې خوشې کړه او ابرهه چې راغی او هاتیان یې راوسته بیت الله ته مخامخ کړو. د هغه چې کوم خپل هاتي و محمود نوم یې و هغه به بیت الله ته مخامخ کړو هغه به واپس تښتېده چې یمن ته به یې مخامخ کړو نو په منډه به تو مشرق ته به یې مخامخ کړو نو په منډه به تو خو چې بیت الله ته به یې مخامخ کړو نه به تښتېده. هغه هم په دې پوهېدو چې دا حرم دی. هاتي ترې نښه وکړه
وإن لكم في الأنعام لعبرة. دی په دې کې لګیاو چې دی ورمخکې کېږي او هغه نه ورمخکې کېږي. ادې کې سمندر د غاړې مرغۍ راوالوتې هغوی سره به درې کاڼي وو، دوه پنجو کې یو په مخوګه کې د درې تنو به کېده. هغه کاڼي یو قول دا دی چې کل حمص د چڼې په شان وي، یو قول دا دی چې کله عدس د نسکو د دانې په شان و مسور. هغه به چې کېښودې یو بنده په سر باندې نو په دبر به ترې ووتو او سړی به هلاک شي او بوی به ترې نته بیا که بنده به و که هاتي و. دا عذاب الله په هغې باندې راوستو. عبدالمطلب خپل کشر زی عبدالله راولېږو، په ده باندې اعتماد و چې داسې شهسوار په عربو کې نشته. ورته یې ما ته د دې خلقو حال ووایه. هغه راغی حال یې وکوتو، بیا واپس لاړ، پنډی ښکارېده. عبدالمطلب ووایي چې دا زما زی عبدالله چې راغی پنډی ښکاره کړې ده، نو معلومیږي چې خطرناک حال دی. دا به د هغې څه علامه وه. نو تپوس یې ترې نه وکړو ان القوم قد هلکو، خلق خو ټول تباه شوي دي، هلاک شوي دي، سامانونه ترې پاتې شوي، دا سنبالول غواړي. بس راغلل، وایي چې دا ابرهه پکې بچ شوی و، دی چې واپس تو یمن ته نجاشي له چې ته به نو د پاسه مرغۍ روانه وه، خو د ده ورته خیال نه و. او کله چې هغه سره یې ملاقات وکړو، هغه سره کېناستو، نو هغې پرې کاڼی را پرېښودو. دی نجاشي له تحفه ووړه. دې صورت کې الله رب العزت دا تعلیم ذکر کوي چې څوک د دین مرکز ورانوي نو الله به یې پخپله تباه کړي. الله وی زما د سره وعده ده چې که دې سره دومره زوري چې اتیاني که نه، خو زه به یې تباه کومه. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین انهم یکیدون کیدا واکید کیدا ام ابرموا امرا فانا مبرمون. څومره وعدې یې کړي زه به یې هلاکوم، او داسې به یې هلاکوم چې د خلقو باندې خیال نه چې هاتیانو ته ګوره، وړو وړو مرغو ته ګوره. الله وی که دا اصحاب الفیل دي نو ما سره ابابیل دي. داسې ونه مقابله کې کتلي وو که نه، که دا اصحاب الفیل دي نو الله وی ما سره سجیل دي، په دې به یې تباه کوم. د صورت کې تعلیم دی حق پرستو ته او مؤمنانو ته چې دشمن نه مه یریږئ، چې الله ستاسو ملګری، دوره چې تاسو ځان مؤمنان کئ. مؤمن کېدل ډېر ګران دي. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو به اوچت یې په خلقو باندې، خو په شرط د ایمان. د دشمن نه به تباه کېږي په داسې عذاب سره چې هغه به یو مثالي او تاریخي عذابي چې خلق به یاد ساتي. دا د پیغمبر پاک معجزه وه مخکې د پیدایش نه. حکمت د الله رب العزت ته چې دا پیغمبر راځي نو زه ورته لارې پاکوم، دشمنان یې هلاکوم. دا لوی رکاوټ و، الله ورته لار صفا کړه. دا تعلیم دی په دې سورت فیل کې چې د هر بی دین انسان او دشمن د اسلام دا انجام وګورئ، مخکې مه ګورئ. مخکې خو به هغه سره ډېر دنیایي دولت وي، خلق وي، ډېر لوی جاه او جلال وي، لیکن انجام یې وګورئ چې کله هغه مري نو ګوی به ترې نه ځي.
دی باندې تجربی شوی پیغمبر پاک ته دا صورت نازل کو چې تنوي او دا کارو شو دی مکه معظمه کې دی حرم کې دا کارو شو دا واقع عربو ته ډیره معلومه او ډیره مشهوره وه ځکه په علم تر سره ذکر کړ چې دا خو دا څه لکه چې تاسو یې بسترګو باندې وینئ نو چې ډیره مشهوره وه نو هغوی ووایي چې یاره الله خپل حرم ته دشمنان نه پرېږدي الله خپل حرم ته باطل پرست نه پرېږدي نو کله چې مکه معظمه باندې نبی علیه السلام راغی په اتم کال او فتح یې کړه او قبضه یې کړه نو عرب ووایي چیرې دا خلق حق پرست معلومي که دوی باطل پرست نو الله به د ابرهه په شانتې تباه کړي وو دوی چې ایمان راوړو نو ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا ډلې ډلې خلق راغی ایمان راوړو دا یو دلیل وکنه د اسلام د نصرت لپاره او د وسعت لپاره دلیل هغې لپاره جوړ شو الله وی نه ګورې ته دا خو ډېره تعجب خبره ده سوچ خبره ده چې څرنګه کار کړی دی رب ستا د هاتیانو والو سره علم تره کې دا ضرورت نه چې ګنې ته دې په سترګو باندې وګورې او هغه دې ووینې نه دې کې مطلب سوچ او فکري تصوري چې دې خبرې ته سوچ او فکر وکړه کنې هغه واقعه څومره مخکې تېره شوې وه او وحی چې په نبي علیه السلام کې د خو 40 کاله پس شوې وه نو دومره زمانه پس ورته څنګه وایي چې الم تره چې څوک نه دي پوه شوي د قرآن په مطلب باندې نو هغوی پیغمبر حاضر ناظر و ځکه یې ورته ویلي چې الم تره نو ګوره دا خو یوازې دلته الم تره نه دی الم تره خو ډېر ځای راغلی دی دا عادیانو په حق کې هم راځي سوره فجر کې الم تر کیف فعل ربک بعاد هغوی هم لیدل دغسې سورة نوح کې هم راځي الم تر کیف خلق 7 سماوات طباقا الله چې اسمانونه پیدا کول نو څوک و چې ورته یې ویلي چې وګوره ورته دې کې دا مطلب نه چې ته به یې وینې بلکې مطلب ته نه سوچ او فکري یو واقعه ته فکر کول د هغې نه عبرت اخیستل د عبرت په طریقه باندې هغې ته کتل دې ته ویلی شي الم تره ډېر ناشنا کار وکړو رب ستا د هاتیانو والو سره اصحاب الفیل یې ځکه وایي چې دغه د هغې په نسب باندې ډېر لوی طاقت او قوت نو الله وی دې په خپل طاقت باندې ناز کو اعتماد یې کو دغسې هر څوک چې دنیا پرستی او په الله باندې اعتماد نه وي په دنیا باندې اعتماد وي نو هغه ته به دغه نوم اخیستی شي چې دا اصحاب الفیل دي دې په هاتي باندې ایمان راوړی دی ځکه ورته دا نوم واخیست دا ګوره قرآن عجیبه کتاب دی ډېر د بلاغت او فصاحت چې اول نه یې شروع کوله نو مثال یې پیش کړی و د څه مثال یې پیش کړی و چې ډېر وړوکی شی و ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوضة الله خو پروا نه ساتي په چا باندې که څوک خفه یې که خوشحاله یي هغه مثال بیانوي که د ماشي مثالي هغه ډېر وړوکی شی دی او که غټې د دې نه لکه فیل شو نو آخر کې هاتي بیان کړه چې بس په ده به یې ودرو نو دومره غټ جانور بل نشته په دنیا کې او حکمت یې هم دا و چې د ده او د ماشي ګورې فرق نشته دې ته مه ګورئ چې دی غټ دی او هغه وړوکی دی نه په لاسو خپو په اعضاو باندې کېدی چې ماشي د ده نه زیات وي
اغله ډېر لا تخفي ورکړي. ځکه یو ماشي چې کینی که په هر حیوان باندې کېناست نو هغه سره دا سرنج دی چې وینه ترې نه راوباسي. هاتي خو داسې نشي کولی. الله رب العزت وایي ما ته ماشي او هاتي یو شی خو تاسو هسې د دنیا په زور او طاقت باندې نظر اچوئ نو ما ته خو یو شی دی که بعوزه ده او که فیل دی. عینې وګرځولې چل د دي کید او فریب د حق په مقابله کې چې هر څه کوي دې ته کید او فریب ویل شي. چلې جوړ کړو چې بیت الله روانو الله د هغې چل داسې کړو چې بخپلې پکې تباه کړل. ومکر اولئک هو یبور الله ویلیو کنه چې څوک بل چاته چل جوړي او منصوبه جوړي د هلاکت نه الله پاره کې په خپل هلاکي. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. سورہ فاطر کې ویلو نو دا یو مثال وکنا او نګر زوچل او تدبیر د دې په تباہی کې فی تذلیل. د ضلال څومره معنی راځي دلته معنا تباہی او ناکامیابی فعل کېدل راوی لېږل په دې باندې مارغان ډلې ډلې. عرب ویلو چې دا مرغۍ خو مونږ چاته نه وي لیدلې. دا مرغۍ خو نه حجازي دي او نه تهامي دي او نه په ربیعه کې شته نه په مضر کې شته. دا کوم مرغۍ دی؟ او مفسرین یې شکلونه بیانوي چې سرونه د شرمخانو په شانتي وو، پنجې د زمرو په شانتي وې. دی به یا لیدلي یا نه خو الله ته معلوم وه. او کله خطاطیف تو تکرکو په شانتي وو طیرن. اللہ رب العزت کار اخلی د مخلوق نه کنه تبا کولی شي. ابالا او ابابیل ډلې ډلې براتلی کانی ویروړو او هم دا سوله کده قوم د لوط علیہ السلام او کانو چې مسومتن عند ربک نوم پلی کله شی وکنه دام د خټه نه جوړ شیو کنه لکه څنګه چې هغه په حق کې ویلو چې من تین مسومتن عند ربک دا مقصیو. حضرت شیخ رحم الله تعالی ویلو چې د خټه نه کانه جوړ شي او پور کې سور شي او باغی باندې زخم شي نه هغه زخم بیا نه جوړیږي. کته به دوايي لګې نه به نور زیاتیږي. وشتل به دی لرا پاکانو چې هغه د سجیل نو د خټې نه جوړ شي او بیا په جهنم کې سره شوي وو. سجیل لاما دا وی معرب دی اصل کې اجمی لفظ او خو عربی ته نه جوړ شو څنګه ګل هغه کانه چې د خټې نه جوړ شوی نو قرآن کې هغه تسجیل وی. نوی ګرځول په شان دا بوسو خړل شو حس معقول دی باندې څه اعتراض دي چې بوس یو خړې شي خو ګېړې ته لاړ شي. هر شی چې معقول نه ګېړې ته لاړ شي نو دا غي سره تشبیه ځکه نشي کېدی چې تشبیه هغه سره هغه شی سره کول پکاري چې هغه خلق ویني ښکاري کنه چې ګېډه ته یو شی لړشنا او پټ شي نو دې تشبیه څنګه ورکړه اس معقول سره. وی قرآن د الله کتاب دی او الله ډېر عزتمن حی کریم. هغه چې خبره کوي نو په کنایاتو کې کوي
نو مطلب دا د عصف معقول چې وخوړی شي بیا په بل غاړه وځي نو هغه ته نه مراد دی. الله رب العزت کنایه وکړه عصف معقول چې خوړل شي او بیا وته بهر نه هغه څه بدبوئی کنه. بیا مکه معظمه کې خلق ژوند نشي تیروله، دا بیا ډېر غټ باران شو نو ملک پاک شو. کني راحتيان خلق چې قتل شي او هلاک شي او کنه ډېر سخت بدبوئی تنتله. دا نمونه الله دې صورت کې ذکر کړه دې لپاره چې عبرت کنه واخلې. هر څوک چې راضي او د دین مرکز ورانی نو الله رب العزت به نه پریدي انتقام نه اخلي په دنیا کې. ځکه سورته حج کې ویلو د جهاد د فرضیت په باب کې چې الله فرض کو جهاد ولې فرض کو. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. تو جهاد الله نے فرض کړي نو دنیا کې بعد دین مرکزونه روان شيو. کاغه د عیسایانو د راهبانو سومعي چې راهبان به پکې ناستو چې په خپل دین کې حق وو. کاغه د عیسایانو د عام د عبادت ځایونو چې هغې ته بیع ویلی شي ګرجې وي. کاغه د صابئینو د عبادت ځایونو صلوات او کاغه د مسلمانانو جماعتونه دي. دا ټول د الله د عبادت ځایونه دي. یذکر فی اسم الله کثیرا د دین خدمت پکې ډېر کېږي. نو دې لپاره الله جهاد فرض کړ چې دا ځایونه په امن پاتې شي چې دې ته څوک څه ونه وي او چې دې ته بیا وي نو الله یې ماته پرېږدی اوسو. دا زما د دین او زما د نوم ځایونه دي چې دا دې رواني نو زه به یې تپوس کوم عذاب به ورله ورکوم لکه اصحاب الفیل سره چې څه وشو داسې عذاب به ورکوم. دا وعده د الله ده. سورت قریش کے